السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید لرم چې تاسو به راتلونکي روغ او جوړ سئ. زه میراج الدین شینواری یو ځل بیا له میراج خان ټیکنیکل یوټیوب چینل څخه ستاسو دپاره یوې نوې ویډیو سره راغلی یم. ګرانو دوستانو، په نن ویډیو کې به تاسو ته دا طریقه درښیم چې څنګه موږ او تاسو کولی شو چې خپل د یوټیوب چینل سبسکرایب پټ کړو. ولې موږ او تاسو خپل د یوټیوب چینل سبسکرایب پټ کړو او څه ګټه لري چې موږ او تاسو خپل یوټیوب چینل سبسکرایب پټ کړو؟ دا څه ګټه لري او ولې باید پټ کړو؟ ان شاء الله په نن په دغه ویډیو کې تاسو ته د سبسکرایب پټولو طریقه هم درښیم او دا هم درته ښیم چې څه ګټه لري او ولې باید موږ او تاسو خپل سبسکرایب پټ کړو. خو له هر څه نه مخکې دوستانو، که چیرې تاسو زموږ په چینل کې نوي یاست او تاسو ورسره هم میراج خان ټیکنیکل یوټیوب چینل نوي سبسکرایب کړئ، نو مهرباني وکړئ میراج خان ټیکنیکل یوټیوب چینل در سره لازمي سبسکرایب کړئ او په خوا کې کوم بل نشان چې روزي په هغه باندې کلیک وکړئ او په آل باندې کلیک وکړئ دوستانو. په دې سره به زموږ هر یو نوي ویډیو ستاسو ته په وخت سره دررسیږي. نو راځئ دوستانو ویډیو شروع کوو چې څه ګټه لري سبسکرایب پټول او څنګه کولی شو سبسکرایب پټ کړو. نو دوستانو، که چیرته زموږ او تاسو وګورو چې کله زموږ او ستاسو سبسکرایب ښکاره وي، یعنې زموږ او ستاسو سبسکرایب چې دی پټ نه وي ښکاره وي، چې کله موږ او تاسو فیسبوک کې یا هم په ټویټر واتساپ هر څه کې موږ او تاسو یو ویډیو شیر کړو او یو څو کسان راشي او ستاسو یوټیوب ته داخل شي، چې کله هغه ویډیو وګوري، هغه کس دا ویډیو خوښه شي، نو هغه کوشش کوي چې دا چینل سبسکرایب. کله چې ستاسو چینل ته راشي نو ستاسو چینل چې وګوري په هغه کې 200-300 یا 1000 سبسکرایبر وي، هغه سبسکرایب درته ښکاره وي، نو بیا هغه وي چې زه مشهور چینل نه دی صرف کړي چې دا سبسکرایب کړي. لومړی دا چې کله ستا سبسکرایب پټ وي چاته نه معلومیږي چې دا څومره سبسکرایبر لري. بل دا چې کله ستا ویډیو چا خوښه شي او هغه ستا چینل ته راشي، نو هغه چې دی ستا سبسکرایب وګوري چې ستا سبسکرایب کم دي، نو ستا یوټیوب چینل چې دی نه سبسکرایب کوي. که چیرې ستا سبسکرایب پټ وي، ستا ویډیو هغه خوښه شي، ستا چینل ته راشي، نو ستا چینل حتمن سبسکرایب کوي. که چیرې تاسو دوستانو خپل سبسکرایب ښکاره کړي وي، ستاسو سبسکرایب په ځنډ سره زیاتېږي. که چیرې تاسو سبسکرایب پټ کړی، تاسو بیا وګورئ ستاسو یوټیوب چینل سبسکرایب په ډېر ښه شکل سره زیاتېږي. وجه دا ده چې کله یو کس راځي نو ستاسو چینل به ځان سره سبسکرایب کوي، بله به چاته نه معلومیږي چې دا څومره سبسکرایب لري. نو راځو دوستانو چې څنګه کولی شو سبسکرایب پټ کړو. نو دوستانو، تاسو به لومړی په خپل موبایل کې کروم بروزر خلاص کړئ، یا به تاسو کروم بروزر لرئ، نو تاسو به کروم بروزر خلاص کړئ. کله چې کروم بروزر خلاص کړو نو په سرچ کې به تاسو ورته ولیکئ چې www.youtube.com. چې کله دوستانو تاسو دا ورته ولیکل، تاسو سره راوځي دغه 3 ټکي نشانې چې تاسو ته ښکاري، تاسو به په دې باندې کلیک وکړئ. چې کله په دې باندې کلیک کړو دوستانو، تاسو به خپل یوټیوب سایډ یا د ډیسکټاپ سایډ به تاسو سلیکټ کړئ. نو خپل موبایل به ډیسکټاپ سایډ ته تاسو واړوئ. چې کله هم دا واړوو نو ناهې نه وروسته به تاسو خپلې مینو ته راشئ، په یو آر چینل باندې به کلیک وکړئ. ګورئ تاسو ته در وښیم تر څو تاسو په ټوله طریقه باندې پوه شئ. ګورئ دوستانو، چې کله تاسو ډیسکټاپ سایټ سلیکټ کړو نو تاسو ته دغسې نشان راخلي، نو دلته به تاسې دغه کونج کې په خپله مینو باندې کلیک وکړئ او یو آر چینل باندې به تاسو کلیک وکړئ. چې کله په یو آر چینل باندې تاسو کلیک کړو، تاسو ته دغسې ساحه راخلي او تاسو به دلته په کسټمایز چینل باندې به تاسو کلیک وکړئ. چې کله په کسټمایز چینل باندې تاسو کلیک وکړو، نو ګورئ دوستانو، چې کله تاسو کسټمایز چینل باندې کلیک وکړو، تاسو ته دغسې ساحه راوړي. نو دلته په لاین کونج کې سیټینګ دی، تاسو به دلته سیټینګ ته راشئ. ګورئ دوستانو، دغه کونج کې سیټینګ دی، تاسو به دلته راشئ، په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ. چې کله په دې باندې کلیک وکړو دوستانو، تاسو ته یو بله ځای راخلاصېږي. دلته به تاسې په جنرال باندې کلیک وکړئ، په جنرال باندې به تاسو کلیک وکړئ. چې کله په جنرال باندې دوستانو تاسو کلیک وکړو، لا هې نه وروسته به تاسو په دې ځای کې کلیک وکړئ، په دې دویم آپشن باندې به تاسو کلیک وکړئ. چې کله په دې باندې کلیک وکړو نو لاندې به تاسو راشئ، دلته به تاسو لاندې راشئ، دلته لیکلي چې سبسکرایب کانټاکټ. نو کله دوستانو چې تاسو خپل دغه ګورئ دوستانو، دغه ته به ټیکمار علامه وي، دې ته به ټیکمار علامه وي. چې کله ټیکمار علامه ورته ستاسې سبسکرایب به ښکاره وي، او چې کله ټیکمار علامه ترې لرې کړئ ستاسو سبسکرایب به لرې شي. او دلته هې نه وروسته به تاسو دلته په سیو باندې کلیک کړئ. کله تاسو ټیکمار ترې لرې کړئ، په سیو باندې به کلیک کړئ او ستاسو د یوټیوب چینل کوم سبسکرایب چې دا به هیچا ته نه ښکاري، یوازې تاسې ته به په یوټیوب سټوډیو کې ستاسو سبسکرایب معلومیږي.